په کرونايي وایروس روان ککړ چاپیریال په کور دننه او بهر نه یوازې کارونه راکړه ورکړه او یو بل سره د راشه درشه کړکۍ بنده کړه بلکې له دې سربیره په هیواد کې د کتاب چاپ او د مطالعې په فرهنګ بد څادر هم راخپور کړ د کتاب چاپونې دروازې وتړلې کتاب اخیستونکي بند شول او ان د نوي او تازه کتاب چاپ اخیستنې او د مطالعې دود هم پیکه کړ د کتاب چاپونې مسؤلین وایي روان کرونايي وضعیت زموږ کارونه هم په ټپه ودرول کتابخانې مو بندې شوې مطالعه کوونکي کم شول او ان له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شو نو اوس چې کله دغه قرنطین ختم شوی دی نو موږ بیرته اوس خپل فعالیت پیل کړی دی او په دغه کې د موږ ډلیوري فعاله ده او همدارنګه د موږ فروش چارې هم تر یوه بریده پیل شوی دی خو د کتاب چاپ تر اوسه نه دی پیل شوی ځکه چې د کتاب چاپ ته کاغذ پکار دی او هغه یو وارداتي توکی دی چې تر اوسه د افغانستان او په سیمه کې دغه ټول ترانزیت کامله نه دی فعال شوی چې موږ وکولی شو بیا خپل چاپ پیل کړو که څه هم په هیواد کې یو شمېر لیکوال او فرهنګیان وایي چې روان کرونايي وضعیت او کورناستې که د یوې خوا ستونزمن کار دی او خلک یې له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ کړي خو له بل پلوه بیا د مطالعې لپاره یو ښه فرصت دی خو په یو شمېر مطالعه کوونکي بیا وایي په کورناسته او رواني بدې څپې د مطالعې کولو فرهنګ هم کمرنګه کړی دوی د افغانستان ملي ټلویزیون درسي خپرونې ته وویل قرنطین په وخت کې مطالعه کوله خو په هغه اندازه نه مخکې د قرنطین چې کومه مطالعه کوله ولې دې ونه کړه یا ونه کړی شوه د دې اصلي وجه او لامل دا و چې مثلا زه خپله ولایت کې اوسېږم کله به د قرنطین نه د کرونا وایروس نه مخکې مثلا په 2 هفتو یوه هفته کې به زه راتلم کابل ته دلته مې کتابونه اخیستل یا کاروبار پړله نو د مطالعې سره د ما شوق او علاقه زیاته وه بیا چې کوم تحریم یا دغه قرنطین چې و کنه هغه که د اقتصادي نظره وي یا نور بندیزونه چې ولګېدل نو که چیرې ما په هغه وخت کې 80% په میاشت کې مثلا مطالعه درلوده اوس زه 40% مطالعه ندارم متاسفانه در می کتابخانه خودم در جریان تقریبا 1.5 ماه قرنطین بند بوده صرف بعضی از دوستایی که کتاب علاقمند بودن و مصروف تحقیقات بودن بر ما زنگ میزدن و کتاب اگزارات داشتن برشان آماده میکردیم و آن را برشان انتقال میدادیم و خودشان میآمدن در کتابخانه میبردن متاسفانه در می جریان قرنطین در کل سری کتاب فروشی ها در کتابخانه تاثیر منفی گذاشته هو داسې نه ده اوس حالات بیرته ښه شوي دي کرونايي وضعیت په قرار ختمېدو دی له نورو هټیو سربیره راکړه ورکړه ډېره شوې او لرې نه ده چې د کتابخانو دروازې به هم بیرته خلاصې شي د کتاب اخیستونکي به په خپل شوق او ذوق له کتابخانو کتاب راونیسي او ان د مطالعې فرهنګ به په ټول هیواد کې یو ځل بیا دود شي